وروره تا ته خو پته ده که نه چې د جانباز مور لیلا د جانباز دپاره په وړوکوالي باندې خوښه کړې وه، خو هغه اوس په دې دنیا کې نشته. زه یم چې دا خبره په خبره پاتې شي. دا اوس هغه زمانه نه ده، موږ به خپلو کې صلاح وکړو، بیا به تاسو ته ووایو. بس ټیک ته وروره، خو دا سوال به مې ګورې خامخا منې، ځکه چې لیلا بچې زما ډېره زیاته خوښه ده. ټیک ده، ولې نه، خو موږ لږ سوچ ته پرېږده. بس ټیک ته، موږ نن اوس ورځو، بیا به یو څو ورځې پس راشو. وعلیکم السلام. څنګه راغلی؟ تاسو خیر دی؟ او ډاکټر صاحب موږ ټیک یو، خو شکیل لا هغسې پروت دی، غبر هم نه کوي. تاسو هېڅ فکر مه کوئ، د شکیل زخمونه بلکل د خطرې نه بار دي. ډاکټر صاحب شکیل خو نه خبرې کوي، نه خوراک کوي او نه پاسي. دا ولې؟ موږ خو د پوره چیکاپ وکړو، خو شعیبه ده ماته د زړه مسله د زړه مسله؟ نه پوهېږم چې ده زړه ته څه غم اچولی دی، ورځ ته ورځ خرابېږي. خو ډاکټر صاحب دا به څه کېږي؟ کېدای شي دا د په زړه باندې څه ارمان وي، خواهش وي او هغه پوره شو نو دی به بچ شي. کني مشکله که هغه ماته میلاو نه شوه نو زه خو به د هغې د غمه مړ شم. شعیبه دا د سوچ وخت نه دی. ډاکټر صاحب زه پوه شوم، زمونږ د راتلو پورې زمونږ د ملګري خیر ساتئ، باقي زمونږ کار دی. تاسو فکر مه کوئ، موږ خپل کوشش پوره کوو، ټیم به ضایع کوي. ډاکټر صاحب موږ ورځو، نورې خبرې وکړو. السلام علیکم. شکیل خیر ساته، موږ دې سوات ته صحیح ده. خان ما اورېدلي دي چې شکیل بچ شوی دی او بلکې اوس ښه دی. دا څه وی سلیمه خان، هغه اوس د لیلا بچې هسپتال کې پروت دی. هغه څنګه؟ خانو ډاکټران وایي که ده ته هغه جنۍ میلاو نه شوه نو هغه د بچ کېدو نه دی. خان مونږ نور څه غواړو، د هغه مرګ که په ګوړه مري او که په زخرو. داسې ویل که نه چې ما خبروې بچي زما کار دی، زما ځکه چې زما نوم شرافت خان دی او زه شرافت نه پیژنم. فکر مه کوه، شکیل اوس ټیک دی. ښه څنګه لیار؟ بس یار خیر، کلي کې خیر خیر دی تو؟ بالکل خیر دی. هلکه شکیل مول نه راوستو؟
هغه بیمار دی او په هسپتال کې دی. ولې یار څه چل دی پې؟ په کومه ورځ چې تاسو راتلې په هغه ورځ د شرافت خان کسانو په منډه دې وکړې او هغه ولګېد هسپتال کې دی. بچ خو دی که نه؟ او یار بچ دی خو ډاکټران وایي دغه نوره مسله ده. نور څه مسله ده یار؟ شعیبه ته ورته ووایه یار. شعیبه ولې غلی شو یار؟ وایه که نه څه مسله ده؟ یار دا خبره مو په خوله نه ځي خو ډېره مجبوري ده. بچې پاکه خبره کوه څه چل دی؟ بابا شکیل د لیلا سره مینه کوي او د هغې د غمه مرګي خال پروت دی. په ما باندې ډز کړی و خو دا خبره به دې نه کوله. جی مو خو په تاسو پسې جرګه راغلي وو. بند را بکواس دی کنې ژبه به درنه پرې کړم. تاسو زموږ ټوله خبره خو واورئ که نه ځکه ستاسو په لاس کې زموږ د دو زندګي ده. تاسو هم سره لاړئ دا په موږ ډېر لوی احسان دي. دا ملک د پښتو دی او موږ ټول پښتانه یو. نن باندې یو قسم ژوندی نه وي تېری خو ستاسو خلکو زموږ خدمت نه وي کړی. نوشیره د پښتو نه مخکې زموږ دین دی او زموږ په دین کې د یو انسان زندگی بچ کول ډېر اهم دی. موږ تا ته مینت کوو زاریه ته کوو او په خپله نه پرېوځو. نوشیره بچې د کاټلنګ خلکو موږ له یو نوې زندګي را کړې. ستا د خور په سر یې لوکاټه اچولې. که د هغې زموږ په سر ښېګړه کېږي موږ تیار یو. خو بابا دا خلک په څه وایي؟ بچې خلک په خپل کار کوي خو د شکیل زندګي اخم ده. ښه ټیک ده لاړ به شو.
خان تا خو وایې چې لیلا زما ده خو تا ته ما نه ویلي چې لیلا زما نه بل څوک نشي خپلولی زمانم شرافت شوبر دا تاسو وکړه زما ډېر ښه وکړل چې تاسو خوشحاله دا زما خوشحالي تاسو بچې تا ډېره غټه قرباني ورکړه الله دې هغه جان ښایسته کړه بچې حوصله کوه هر څه به ټیک شي واسه کوڅه روا نور خو مې د بلې دنیا ته ولېږل اوس پسې ستا نمبر دی یاره جی ما خو پارټي بدله کړې ده اوس د چا سره یې یاره جی اوس خو تاسو سره یم او که د دې ځای نه روغ وتم یا به ګورو اوس خو پرېږده ښه نو زما یو شرط دی څه شرط خانه یو شرط نه شل شرطونه راته کېده شلو په 5 منټو کې دله 10 میله منډه والی شمه او خانه ښه نو بیا غوږونه ونیسه او کښېنه وپاسه یاره جی ستړی شوم دومره منډه خو چې شاهرخ خان پیدا شوي دي نو کم چېرته نه ده والی یاره چې دا خبره ده نو بیا پسې تم ځه نه یاره جی دغه خو د څو وادونه نه راځي زما خو ټیک دي کولی شم مړه بس که که ده یاره ستړی شوم
دا دې څه وکړه ډېر مې ښه وکړل نن یې پارټي بدله کړه مونږ ته راوړدل او که سبا یې پارټي بدله کړه نو بل ته به ور ووړي یاله دنیا خلکو د غلطو خلکو سره مه ګرځئ کنه اخره کې به مو سمها په شان مرګ